سلامونه نیکې هیلې لرو بر پښتنو افغانانو ته ملګرو. دا د شمالي وزیرستان رزمک روډ دی. په دې کې دغه کاڼی چې تاسو ته ښکاري دا مخامخ دا وینه تویه شوې ده. په دې باندې د باندې یو سپین ږیری سړی حلال شوی و. د دې کاڼي تقریبا 10-11 کاله کېږي چې دغه وینه هم هغه رقم پاتې ده، بلکې په دې کاڼي کې داسې یو قسم نارې جوړې کړي دي. د دې وینې تقریبا د 11 کالو 10 کالو زیات وخت کېږي چې دا وینه په دې کاڼي همدغسې پرته ده او د بېګنایۍ چغې وایي دا وینه. ځکه زما هغه یو شعر هم و چې څاروي مو وطني وو، کسابان یې مسافر وو، زمونږ په علاقه کې انسانان حلالېدل، د روډ د غاړې کاڼي یې لا اوس په وینو سره دي، په ورځ کې به 4-5 کسان حلالېدل. نه خیر و د استاز، نه د شاګرد، نه د امي، قسم د جوماتونو امامان حلالېدل. ښه بد پرېږده لکټ به په امسره پاڅېدلو، په خدای داسې سپین ږیري بوډاګان حلالېدل. حق جرم و چې چا به هم د حق خبره وکړه، سبا ته به د قوم هغه مشران حلالېدل. څوک شخ بې جنازې شول، د چا لاش په ځمکه وچ شه، څوک پټ حلالېدل، څوک په میدان حلالېدل. نور لنډ اوږده یې څه کړې ګیلمنه صدخیله، په نوم د منافق به مسلمان حلالېدل. نو دا کاڼی تاسو ته ښکاري ملګرو، د دې 11 کاله کېږي. دا د رزمک روډ په دې پراخه لویه لاره باندې د روډ د غاړې سره یې دلته حلال کړی و. نو ما درته د ثبوت په طور ویډیو ځینې جوړه کړه. نور موږ د چا دغه سره هغه نه لرو، موږ صرف دا وایو چې نور دې زمونږ په پښتون وطن کې بالخصوص په وزیرستان کې دې هیڅوک نه مري، په دې خاوره دې هیڅوک نه وژل کېږي، هیڅوک دې نه حلېږي. په موږ باندې هم تېر دی ازمایښت ابراهیمي، د پلار په روبه مو بچیان حلالېدل. نو خواست کوو، هیله کوو، منت کوو ټول پښتون قام ته چې نور راویښ شئ، په خپلو کې مه سره وژنئ، یو بل ته قدر احترام ورکړئ. زمونږ اسلام زمونږ دین د امن دین دی، د محبت دین دی. مینه وکئ، ژوند وکئ، تعلیم وکئ، خپل معاشره ته خپل وطن ته ترقۍ راوړئ. خدای مو ښاد لره، خدای مو آباد لره. هر چیرته چې وئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو به کفن درته ګڼي.